السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایوبي خصوصي وړکتون او ښوونځي آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، د نن موضوع د پښتو توري کوچني توري دي. دا ګروپ چې اووه دانې دي او دوه اصول لري. په دې باره کې به موږ څه خبرې وکړو. که ستاسو په یاد وي، په تېرو درسو کې موږ د لومړی یا اول ګروپ یا برخې په باره کې چې بېساري توري وه خبرې کړې وې. هغه 10 دانې وه، دوه اصول یې درلودل. که ستاسو په یاد وي، دوهم ګروپ یا دویمه برخه مو د بېلکۍ توري وه چې هغه 21 دانې وه، هغه هم دوه اصول درلودل. او همدغسې دغه ګروپ چې کوچني توري نومیږي او اووه دانې دي، دوه اصول لري. اول به راسو دا به ووایو چې دا کوم توري دي. تاسو وینئ دا توري اووه دانې دي چې هغه د ب ده، پ، ت، ټ، س، نون او نون. او دا ولې کوچني نومیږي، په دې باره کې به اوس یو څه معلومات درکړو. لکه ما چې وویل دا دوه اصول لري دا ګروپ. زه همدغسې لکه هغه دوه نور ګروپونه چې مې درلودل، دا هم دوه اصول لري. که تاسو په یاد وي، موږ وویله چې د پښتو توري چې سره یو ځای کېږي لغت ځینې جوړېږي. دغه توري درې ځای امکان لري چې سره وموښلي، سره وصل شي. یا به هغه په پیل کې په سر کې، یا په منځ کې یا مابینځ کې، او یا به په آخره کې یا په پای کې. نو راسئ د اول اصول په باره کې چې هغه اصول د دې ګروپ دا دی چې کله دغه اووه توري که د لغت په سر یا په پیل کې راسي او یا د لغت په مابینځ کې راسي، دا کوچني کېږي، د دواړو خواوو څخه کوچني کېږي. په دې خاطر دې ته کوچني توري وایي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. دا مثال دی چې فرضاً ټولګۍ، دا ستاسو ټولګۍ. ټولګۍ مو څنګه لیکو؟ تاسو پوهېږئ چې هغه زه به تاسو ته دا ټولګۍ ولیکمه. ټولګۍ عبارت څه ده؟ ټ ده، ټ، او دا نور به زه په بل رنګ ولیکم. ټ جمع وو، جمع لام، جمع ګاف. داسې لیکل کېږي. او جمع یا ده. ښه، موږ وویله چې اول اصل د دې دا دی چې کله چې په دغه ګروپ کې یو توری په سر کې راسي، نو دا توری کوچنی کېږي، د دواړو خواوو څخه کوچنی سي، لیکل کېږي. نو راسئ چې دا اوس موږ ولیکو چې په لغت کې دا څنګه راځي. دا به داسې ولیکو چې ما وویل چې د دواړو خواوو څخه کوچنی کېږي. زه به دا په دغه رنګ ولیکم او نور به بیا په هغه بل رنګ. ښه، ښه. ت، وو، لام، ګاف او یا ټولګۍ. نو که تاسو وینئ چې ت چې ده د دې خوا سمه څه کوچنۍ شوله او داسې سره کوچنۍ شوله. دا په دې معنا چې که دا موږ مساوي ونیسو، د دواړو خواوو څخه څه کوچنۍ کېږي. د دې خوا څه دا فاصله یې کمه شوله، کوچنۍ شوله. نو دا داسې راغلی. که دغه خپله په دغه تورو کې یو توری په مابینځ کې د لغت راسي، هم دغسې چې خپل د دواړو طرفو څخه کوچنی کېږي. مثلا دغه لغت چې دی منځ چې دی، تاسو نون وینئ، نون کوچنی شوی دی، ډېر کوچنی شوی دی. نو دغه په هر وخت کې چې لکه ما چې وویل په سر
که په پیل کې یا په مابینځ کې راسي دا خپل شکل د دواړو خواستو کوچنی سي. دا یې اول اصل. دوهم اصل دا دی، زه به دا پاکم. دوهم اصل دا دی که د هغه توري د لغت په آخره کې راسي نو هغه وخت خپل نه کوچنی کیږي او هغسې لیکل کیږي لکه دا چې معلومیږي دلته. تاسو ته به زه مثال درکړم. هغه مثال دی فرضاً د کیڼه، دا کیڼ لاس دغه ته وایي نه، دا چپه کیڼ. کیڼ څنګه لیکل کیږي؟ کاف دی، نه کاف دی، یا کاف دی، یا ده او نون دی، ړون دی، اصلا نون هم نه دی، وبښئ. درې توري سره یو ځای کیږي او دا لغت جوړوي. چون دا ړون چې دی دا په دغه ګروپ کې دی او په آخر کې د لغت راځي نو دغسې لیکل کیږي لکه تاسو چې وینئ. راسئ دا ولیکو. کیڼه داسې لیکل کیږي. زه به داسې وکړم، دا به زه په بل رنګ ولیکمه چې واضح معلوم شي. نو تاسې ولیدله چې ړوند چې دی عیناً هغسې لیکل کیږي لکه یوازې تاسې دلته وینئ، ځکه دا په اخره کې د لغت راغلی. نو په دغه ګروپ کې کومه استثنا نشته، ګرده چې دي دغه رقم دی او ډېر اسانه ګروپ دی که سره اووه دانې دي چې موږ په یاد وساتو چې که دا په دغه تورو کې یو توری په پیل کې یا په سر کې د لغت راسي او یا په مابینځ کې د لغت راسي نو کوچنی کیږي د دواړو خواو څخه. او که په آخره کې په پای کې د لغت راسي عیناً هغسې لیکل کیږي لکه یوازې چې دي. نو دغه دوه اصوله د دې ګروپ او انشاءالله اوس به د یو بل ګروپ په باره کې، آخري ګروپ په باره کې چې هغه باره کې خبرې وکړو چې هغه ډېر اسانه دی. هغه دوه توري لري او د هغه توري په دې خاطر دي چې هېڅ وخت د خپل شکل ته تغییر نه ورکوي که دوی په سر، مابینځ یا په آخره کې راسي. نو دغه ګروپ ډېر اسانه دی، تاسو په یاد یې وساتئ. لکه ما چې وویل دوه توري دي، هغه توري به مو ولیکو او ډېر اسانه په دې خاطر دي چې کوم تغییر نه پکې راځي، هغسې لیکل کیږي لکه خپله چې دي، خپل شکل ته تغییر نه ورکوي، که هغه په لغت په سر کې راسي، که په مابینځ کې راسي، که په آخره کې د لغت راسي. نو هغه عبارت د دوه توري لکه ما چې وویل. او اوس به د هغه په باره کې یو څه هغه به ولیکو او وبګورو چې دا کوم توري دي.